تاسې هم غواړئ چې روغ ښکلی او ښایسته پوستکی ولرئ او هغه هم په ډېر ارزانه شکل سره تاسې دا ترلاسه کړئ نو ماته غوږ شئ. یو دانه لیمبو د هګۍ د سپینو سره ګډ کړئ، یعنې د هګۍ ژیړ زموږ نه دي پکار، یو دانه لیمبو فقط د هګۍ د سپینو سره ښه ګډ کړئ. وروسته دا ماسک راواخلئ، د 15 دقیقو دپاره یې پر خپل مخ باندې پرېږدئ. د 15 دقیقو وروسته چې دا ماسک ستاسې پر مخ باندې وچیږي، وروسته مو 15 دقیقې بعد مخ پرېولئ. دا کار ستاسې د مخ پوستکی روښانه کوي او پوستکی مو تازه کوي. خو باید دا هم په یاد ولرئ چې سهار او غرمه باید منظم او مناسب د لمر ضد کریم کار کوي. که چیرې ستاسې د مخ پوستکی غوړ وي، داسې د لمر ضد کریم کار کوي چې د غوړ پوستکي دپاره جوړ وي، او که چیرې وچ وي بیا داسې پوستکی داسې د لمر ضد کریم کار کوي چې هغه ستاسې د وچ پوستکي دپاره جوړ وي، دا کار کوي. او بله خبره دا چې دغه روښانوونکی ماسک چې ما تاسو ته وویله دا باید تاسې په میاشت کې یو ځل استفاده کړئ. ډېره زیاته مننه. که چیرې غواړئ دغه ویډیو تر نور دوستانو پورې ورسوئ نو دا ویډیو شریکه کړئ.